په ټیک ټاک باندې د کومو بې شرمو د وجې پابندي ولګېده او هغه هلکان او جینکۍ چې په ټیک ټاک باندې خپلې ویډیوګانې جوړولې نن سبا په څه حال کې دي او څه وایي د هغوی د بې شرمۍ ویډیوګانې او ټول معلومات هم دلته وګورئ. په ټیک ټاک باندې نن سبا بیخي بې شرمي شروع شوې وه چې د دغه بې شرمۍ ته په کتو سره د پاکستان حکومت فیصله وکړه چې نور په پاکستان کې د ټیک ټاک فعالیت بند کړي او هیڅوک ونشي کولی چې نور په ټیک ټاک خپلې ویډیوګانې اپلوډ کړي. په دې باره کې د پاکستان د ټیکنالوژي اداره وایي چې په ټیک ټاک باندې هر وخت داسې مواد شیر کېدل چې یو خو ډیر زیات بېهوده و، د کتلو وړ نه و او بل پکې د ملک او قوم سپکاوی هم کېدو. هغه وویل چې موږ بیا د چاینا اپلیکیشن کمپني ټیک ټاک سره دا خبره شریکه کړې چې دا هر څه په نظر کې وساتي او زر تر زره داسې بېهوده مواد لرې کړي چې زموږ نسل ورسره بېلارې نشي. خو د دوه رپورټس باوجود هم موږ ته د دغه اپلیکیشن کمپنۍ لخوا هیڅ کوم مثبت جواب رانغی او نه موږ ته داسې څه خبر راکړل شو چې ګینې زموږ په خبره دې عمل درآمد وشي، نو ځکه مو ټیک ټاک بند کړو او دغه فیصله مو وکړه. خو هغوی وایي که ټیک ټاک فحش مواد لرې کوي او آینده کې زموږ خبرې ومني نو موږ به بیرته د دغه اپلیکیشن خلاصولو باره کې خبر وکړو. په پاکستان کې مشهور ټیک ټاکران چې د میلیونونو په تعداد کې فالوورز لري هغوی ټولو احتجاج کړی دی او ویلي دي چې دا بالکل ښه کار ونه شو ځکه چې د خلکو د مشغولتیا هم د حکومتي مشرانو لخوا خرابه شوه. هغوی وایي چې ټیک ټاک ته هسې خلک د فحاشۍ په سترګه ګوري، یعنې د ټیک ټاک دومره فحاشي نشته څومره چې په نورو سیریلز او پاکستاني ډرامو او فلمونو کې ده. هغوی وایي چې موږ همیشه د خلکو په مخونو خندا راوستې او هیڅکله مو مقصد نه دی چې یو څوک د فحاشۍ اړخ ته راکاږو. حریم شاه هم چې د پاکستان مشهوره ټیک ټاک ستوري ده او پښتنه ده او په لکونو تعداد کې فالوورز لري، هغه وایي چې زه د ټیک ټاک بندولو سره مخالفه یم ځکه که په ټیک ټاک کې فحش مواد وي نو باید فحش مواد لرې کړی شي او که د موادو په وجه باندې د ټولو خلکو د مخ نه خندا اخلي نو دا ښه کار نه دی. یوازې حریم شاه نه بلکې نورو هم ډیرو ټیک ټاکرانو جینکو دا خبره بیا کړې ده او ویلي دي چې ټیک ټاک د بیرته زر تر زره په پاکستان کې خلاص کړی شي چې خلک د انټرټینمنټ نه خوند واخلي. دوستانو دا زموږ د نن ورځې ویډیو چې د ټیک ټاک په باره کې وه. تاسو کولی شئ خپل نظر را سره کمنټ کې شریک کړئ او د دې فیصلې په باره کې خپل نظر ولیکئ چې ټیک ټاک بندول ښه کار او که نه. له نورو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.